د هغه خدای په نامه چې وایي خپل و مور پلار ته حتی اف لا مه وایاست. ستړي مه سئ. ناصر ریشا یم د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د سلسلې و 5مې برخې ته ښه راغلاست. په تېرو برخو کې مې تاسو ته د نړیوالو اړیکو او نړیوال سیاست یو څو عمده لوبغاړي لکه دولت، نړیوال سازمانونه، ګڼ ملتي شرکتونه او انجوګانې په لنډ ډول در معرفي کړل. په دې برخه کې به د نړیوالو اړیکو د اکاډمیک ډیسپلین په اړه یو عمومي تصویر تاسو ته وړاندې کړم. دا به وګورو چې نړیوالې اړیکې د اکاډمیک ډیسپلین چې دی د IR څه شي دی، د کومه وخته او ولې پیدا سوی دی او نن یې موږ ته د مطالعې څه ګټه ده. نو راځئ چې ویې کوو. ښه رابسمه و اولې پوښتنې ته چې نړیوالې اړیکې څه شي دي، د انټرنیشنل ریلیشنز یا IR چې ورته وایي. په یوه جمله کې دا د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی هر هغه شی مطالعه کوي چې نړیوال دی. که په یوه جمله کې څوک پوښتنه وکړي دغه جواب دی. IR یا نړیوالې اړیکې یو تقریبا نوی اکاډمیک ډیسپلین دی یا مضمون دی چې د ټولنیزو علومو خورا پراخه ساحه په خپل ځان کې لري یا پکې شامله ده. دا د حقوقو څخه نیولې بیا تر سیاست، تاریخ، اقتصاد، ژورنالیزم، ټولنپوهنې پورې دا ټول پکې شامل دي. خو د دې سره سره دا مضمون په خپله یو مستقل مضمون دی او لکه نور ټولنیز علوم د نړیوالو اړیکو د مضمون لپاره هم یو واحد او منلی تعریف نشته. خو د دې لپاره چې په دا تعریف مو سم سر خلاص یا دا مضمون سم وپېژنئ، ښه به وي چې یو څو خبرې په نوکۍ ساده ژبه درته وکړم. ګورئ، د دنیا چې دا ټول خلک د دنیا ټول نفوس 7 بیلیونه انسانان دا په بیلو سوي جغرافیوي واحدونو کې چې په سرحدونو سره جلا سوي دي ژوند کوي. دغه واحدونو ته دولتونه وایي او دغه ټول 7 بیلیونه انسانان که نر دی که ښځه کوچنی لوی ځوان زوړ د یو دولت یا بل دولت وګړي دي او دغه ځای تابعیت لري یا په اصطلاح د انګلیسي په اصطلاح سیټیزنان دي. البته په دې کې به ځینې استثناوي وي. د دې معنا دا ده چې یعنې د دنیا د ټول نفوس په نیشن سټیټس باندې ویشل شوی دی یا دا ټوله نړۍ چې ده دا ټوله خاوره په نیشن سټیټس یا ملت دولتونو باندې ویشل شوې ده. دوی د خپلې چارې چې دي په خپلو هیوادونو کې دننه چلوي او پرمخ یې بیایي. خو ځینې داسې مسایل شته چې هغه په سرحد باندې واز نه دي، یعنې د یوه هیواد تر وس او لاس وتلې خبرې دي. مثلا جنگ دی، سوله ده، سوداګري، ترهګري، طبیعي آفتونه، انټرنیټ او نور مهاجرتونه دي او داسې نور. نو نړیوالې د اړیکې چې دي دا د دولتونو او خلکو ترمنځ پر اړیکو باندې خبرې کوي او البته پر دولتونو علاوه نور نړیوال واحدونه یا ممثلین هم شته چې نړیوال سازمانونه، غیر دولتي سازمانونه، د انجوګانې، د ګڼ ملتي شرکتونه، ترهګریزې ډلې او دا هم شته چې دوی هم په نړیوال سیاست کې خپلې ونډه لري او دوی فعاله لوبغاړي دي. نو د دې ټولو لوبغاړو واحدونو او د دوی ترمنځ چې هغه څه دي دا یو نړیوال سیستم یې جوړ کړی دی او نړیوالې اړیکې دي چې دي دا د دوی په منځ کې پر دغه اړیکو باندې بحث کوي. ښه، ګمان نه کوم چې سم به پوهېدلي یاست دا مضمون اوس نو اصلا دی چې شي. رابسم یو بل مثال به درکړم. ګورئ، تاسې هره ورځ موږ خبرونه اورو او د رسنۍ تعقیبوو. په دې کې معمولا د نورو حکومتونو او د هغو د خلکو په باره کې د رسنۍ خبرونه وایي چې معمولا دې ته بهرني خبرونه، نړیوال خبرونه یا اخبار جهان یا ورلد نیوز بېلابېل عناوین ورته کارېږي. په دې کې معمولا بد خبرونه وي، د سیاسي تشدد، مرګ ژوبلو، د کورونو د نړېدلو، د بشري حقوقو د پښو تر لاندې کېدلو، د زیربناو د نړولو، د ورانېدلو دا کیسې وي. خو تر څنګ یې نوکۍ د سولې او بېرته رغېدنې او نیکمرغۍ خبرې کېږي. رسنۍ په دې کې
ډېرې ملامتې نه دي. ولې چې د جنګ خبرې چې دي تر سولې د خبرو ډېر اورېدونکي لري. نو نه حق نه دي ویلي چې د بل جنګ نیم اختر دی. خو د انسانانو دا بدبختي چې دا پر جنګو سربیره نورې بلاوې هم شته، لکه مخکې چې هم اشاره ورته وسوه، طبیعي ټکي دي، سیلابونه، وچکالي، وباوې، ناروغیانې، زلزلې، سونامۍ، فقر، لوږه، نړیوال مهاجرتونه، د اقلیم بدلیدل، دا ګلوبل وارمنګ چې ورته وایي، او نورې داسې بدبختۍ هم شته چې دا پیښې هم کله کله په خبرونو کې سرټکي جوړ کړي. نړیوال بشرغوښتونکي سازمانونه لکه ملګري ملتونه، غیر دولتي مؤسسې، انجوګانې، چالاکه سیاستمداران او نور د نږدې او د لرې څخه مخ هغه ځای ته ورواړوي او د خواخوږۍ او غم شریکۍ خبرې وکړي. وایي دا زموږ مشترک غم دی او ګډ مسؤلیت لرو، دا به کوو، ها به کوو. یو څو ورځې د نړیوالو پام و هغې خوا ته وراوښتی وي، خو ډېر ژر بیرته هغه شو، هغه اساسي او بیرته هغه بدمرغه انسانان د دنیا هیر سي او د رسنۍ سرچکي بیرته هغه داخلي سیاست، هغه د دوی خپل انتخابات، ټکس، سکانډلونه او نورې خبرې ونیسي. بس د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی دا پر دغه خبرو باندې راڅرخي، لکه جنګ، سوله، پرمختګ، پر شاتګ و یو هیواد یا سیمې ته د نړۍ توجه یا عدم توجه، او د نړیوالو اړیکو مضمون دا ګوري چې دغه ولې او څنګه پیښیږي، څنګه جنګ پیښیږي، ولې پیښیږي، څنګه سوله منځته راځي، ولې راځي، او دغسې دا نور. دا خو سوه د نړیوالو اړیکو د مضمون یوه ډېره سرسري پیژندنه. تاسو ووایاست چې ښه نو دا د نړیوالو اړیکو اصلي مفهوم یې څه شی دی. د دې لپاره مخکې د دې چې تاسو ته نورې خبرې وکړم چې نړیوالو اړیکو مضمون څه شی دی، یو وار به دا وګورو چې نړیوالې اړیکې څه شی نه دي. اول دا دی چې دا د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی دا باید د ورځنیو نړیوالو خبرونو سره مغالطه نه کړو. ګورې دا خبره یو څه ټینګه په غوږ کې ونیسئ چې دا IR چې دی د نړیوالې اړیکې دا یوازې د نړیوالو رسنیو خبرونه نه دي. خبرونه خو چې دي دا روزانه وي، هره ورځ نوي پیښې، نوي خبرونه د ځانه سره راوړي. او بل د خبرونو ایجنسیانې چې دي دوی دا هڅه او تلاش نه کوي چې د بیلو خبرونو ترمنځ ارتباط پیدا کړي. دوی په دې کې چندانې رای نه وي چې خبرونه سره وصل کړي. د دوی اصلي کار او علاقه یوازې د خبر د خپرولو سره وي، یعنی پیسره یوازې راپورټ ورکول دي او بس. نو هر خبر چې دی د بل خبر څخه جلا وایي. خو برعکس د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی تر دې ډېر ژور ځي او اصلي تمرکز یې پر ورځنیو خبرونو نه، بلکې د دغه پیښو پر عواملو، پروسو، جوړښتونو، ممثلینو باندې دی. یعنی د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی دا د پیښو ریښې څېړي، اصلا د پیښو هغه ریښې څېړي چې ولې داسې پیښیږي او څنګه پیښیږي، او په دې توګه خپل علمي توضیح او د تعبیر د یو نورماتیو یا معیاري تحلیل په ډول وړاندې کوي. یعنی پیښو ته ګوري او د هغو ریښې څېړي او دا وایي چې دا ولې او څنګه پیښیږي او د هغې په اړه خپل تعبیر او توضیح وړاندې کوي. دویمه خبره دا ده چې نړیوالې اړیکو مضمون چې دی تر یو څو هیوادونو پورې محدود نه دی. دا ټول نړۍ په بار کې نیسي، محدود نه دی در یوه هیواد یا یوې سیمې پورې. درېیمه دا ده چې د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی دا یوازې بهرنۍ پالیسي نه ده. مثلا د هیوادونو یا دولتونو د بهرنۍ چارو وزیران سره کښېني یا د دوی ترمنځ اړیکې یا د ډیپلوماټانو ترمنځ اړیکې یوازې. البته پخوا داسې فکر کېدی، خو اوس تر دې خورا پراخ دی مفهوم یې. اوس په نور راسو تعریف ته. نړیوالې اړیکې چې دي دا د ملتونو، دولتونو او خلکو ترمنځ و بهرنیو اړیکو ته ویل کېږي. نړیوالې اړیکې تر ډېره حده د دغو اړیکو او د هغو څخه د رازېږېدلو پیښو پر اساسي عواملو بحث کوي، چې یعنې ولې داسې پیښیږي او څنګه پیښیږي.
د دې اصلي تمرکز یې پر جنګ او پر تشدد دی. د دغه دلته یو څه غور وکړي چې د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی دا د پیښې څېړي او بیا نو ګوري چې دا بیرته به یو ګام شاته ولاړ سم د دغه انسانانو ترمنځ په دنیا کې د دولتونو ملتونو د خلکو ترمنځ دوی په یو نړیوال سیستم یې رامنځته کړی دی او دا چې دي دغه اړیکې چې دي د دوی چې سره کم دا د سطوت کوي او د اړیکې سره نیسي د دې څخه ځینې پیښې زیږي. د دې څخه کله جنګ پیښ سي، کله سوله پیښه سي او نور داسې مسایل. نړیوالو اړیکو مضمون چې دی د دغو اړیکو څخه چې کومې پیښې پیدا کیږي د هغو پیښو پر عواملو باندې خبرې کوي او دا ګوري چې دا پیښې ولې پیښې سوې او څنګه پیښې سوې. نو د دغه ولې او څنګه د جوابولو دپاره بېلابېلو پوهانو کښېنستلي دي او فکر یې کړی دی او تر خپلو عینکو او تر خپل فکر یې ځغلولی دی او بېلابېلې تیوریګانې میتودونه او کنسپټونه رامنځته کړي دي. مثلا ریالیزم سو، لیبرالیزم سو، دوی تر خپلو عینکو ورته کتلي دي او دغه تیوریګانې رامنځته کړي دي چې وروسته به زموږ تر ډېره حده فوکس او تمرکز به پر دغه تیوریګانو او بېلابېلو میتودونو او کنسپټونو باندې چې دوی څه شي وړاندې کړي دي پر هغه باندې بیا موږ وروسته خبرې وکړو. خو د دوی ترمنځ چې دی خورا ډېر اختلافات شته، خو پر یوه خبره چې دوی ټوله سره موافق دي هغه دا دی چې دوی البته دا خبره د یو نامتو دانشمند د کینت والز په نامه کړې ده چې یو معیار یې ټاکلی دی او هغه د ګریټ ډیواید یا ستر ویش په نامه نومولی دی او دی وایي چې د داخلي سیاست او د بهرني سیاست یا د نړیوالو اړیکو په منځ کې یوه مشخصه شته چې دا دوه سره جلا کوي او هغه دا دی چې په داخلي سیاست کې حکومت وي، پولیس وي، یعنې د قانون د تطبیقولو دپاره یو قوه وي، خو په نړیوال سیاست کې ځانځاني ده. البته د یو خپل چارټ لري چې نور بحث یې کړی دی، هغه د موضوع څخه به یو څه ډېر وتلی یم که اوس ډېر ورغلم، خو اوس پرېږدو. دا خبره مهمه ده چې په نظر کې ونیسو چې د نړیوالو اړیکو او داخلي سیاست د بهرني سیاست یا نړیوال سیاست او د داخلي سیاست ترمنځ چې دی یو توپیر دی، فرق دی او پر دغه خبره باندې د نړیوالو اړیکو ټوله پوهان موافق دي او پر دې باندې متفق دي. اوس به نو راسم و دوهمې پوښتنې ته چې دا د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی دا کله منځته راغلی دی، یعنې کله راوتلی دی. په دې باره کې بېل نظرونه شته، خو هغه جمهوره رایه دا ده چې د نړیوالو اړیکو مضمون البته دی وایي چې دا یو نوی مضمون دی چې دا د شلمې پیړۍ په پیل کې او د لومړۍ نړیوالې جګړې راوروسته د ځینو دانشمندانو لخوا په امریکا او انګلستان کې مطرح سو او په 1918 کال کې جرمني البته مخکې دی چې نور مخته ولاړ سو دلته یو یادونه لرمه، هغه دا چې که تاسو غواړئ د اولې نړیوالې جګړې د پیلېدلو پر عواملو باندې ځان پوه کړئ، دلته یو خورا ښه ویډیو ګران مختار احمد احسان جوړه کړې ده، تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. زه به لینک تاسو ته په کامنټ کې پرېږدم، تاسو ته معلومات مو په مودرډیر کې. نو په 1918 کال چې و اوله نړیواله جګړه پای ته ورسېده، جرمني اوربند اعلان کړي او دغه جګړې ګټونکي لکه انګلستان او فرانسه او امریکا و، نو دوی ټوله سره راټول شول او په 1919 کال کې دوی په پاریس کې یو کنفرانس یې جوړ کړي او په دغه کنفرانس کې فرانسې ویله چې جرمني باید سخته سزا وویني، ولې چې فرانسې ته ډېر تاوانونه رسولي دي، ډېر انسانان یې وروژلي دي. او خو انګریزانو بیا ویله چې جرمني دوی ویل باید جرمني سزا وویني، خو که داسې وي چې سزا ورکوو دوی به بېرته وایي سبا به خپل غچ اخلي او بیا به بل جنجال راته پېښ وي او زموږ لپاره تر یوه کمزوري همسایه
یو غښتلی ګاونډی ښه دی، خو امریکا دې ویله چې یا جرمني ته باید سزا ورنه کول سي او باید همکاري ورسره وسي. او د کنفرانس دغه اکثره ګډونوال چې وه تر ډېره حده د امریکا خبره ومنله او د استدلال د امریکا قوي وو. خو دوی څو میاشتې سره جرګه ول، په پای کې پر دوو خبرو دوی هوکړه وکړه. هغه یو دا وه چې ویل مرموزه ډیپلوماسي به نه کوو، یعنې د پټپرهاري به نه په ګډه به کار سره کوو. د دې لپاره دی یو سازمان نړیوال جوړ کړي د لیګ آف نیشنز په نامه، چې بیا وروسته هغه پر ځای باندې دا د یونایټډ نیشنز یا د ملګرو ملتونو سازمان جوړ سو. او ولې چې تر مخه د اوله نړیواله جګړه پیښه سي، د جنګ تر مخه خورا ډېره دغه پټپرهاري او ډېر د مرموزه ډیپلوماسي ډېر درلودله. او دوهمه پرېکړه دا وه چې د دیکتاتوري باید ورکه سي او ډیموکراسي پر ځای باب سي. ولې چې دغه د اولې نړیوالې جګړې هغه اصلي یو له عواملو څخه دا و چې د دیکتاتورانو د لاس څخه دغه جنګ پیل سو. نو هغه و چې دا د نړیوالو اړیکو مضمون په دغه وخت کې ظهور وکړي. په دغه د اولې نړیوالې جګړې دلته مې دا WW1 کښلی دی لکه World War I او دا باندې World War II. د اولې نړیوالې جګړې وروسته چې دوی سره کښېنستله، البته په دغه کنفرانس کې هم حاضر وه ځینې، نو وروسته بیا هم دوی د دې لپاره چې دغه څنګه مرموزه ډیپلوماسي ختمه سي او څنګه د دیکتاتوري ختمه سي او مرموزه ډیپلوماسي ونه سي، د دې لپاره کښېنستل چې د بل نور جنګونو مخه ونیول سي. نو تاریخ پوهانو، قانون پوهان، ډیپلوماټان، ژورنالیستان دا کسان سره کښېنستله او خپل د فکرونو تبادله سره وکړله او د نړیوالو اړیکو مضمون یې وار د واره اوله خښته کښېښوله. او خو د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته بیا چې وو په دې مضمون کې د ساینس او د ریاضیاتو برخه هم ور اضافه سوله او دا مضمون چې وو بیا نو په پوهنتونونو کې د یوه اکاډمیک مضمون په توګه بحث دغه تدریس شروع سو. رابطو دې ته چې نن څه اهمیت لري، یعنی په دې مضمون د پوهېدلو ګټې څه شي دي. دا د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی دا دوه ډوله خلک مطالعه کوي. یو هغه چې غواړي د پوښتنو د جوابونه پیدا کړي، او بل هغه خلک چې غواړي یو بدلون راولي، د بدلون راوستلو دپاره. دوی وایي چې نړیوال سیستم چې دی دا سم او عادلانه نه چلیږي او موږ که یې وچلو کولی سو تر دې ښه وچلو، خپله غواړي چې ځان ورواچوي د نړیوال سیاست ته. او ځینې چې اوله برخه ډله هغه د کسان دي چې غواړي صرف د پوښتنو جوابونه پیدا کړي. خو زموږ دپاره، د افغانانو دپاره د دې مضمون زده کړه چې دا خورا ډېرې ګټې لري. یو خو دا دی چې موږ په خپله ډېرې پوښتنې لرو چې ولې جنګ زموږ په هېواد کې ولې جنګ دی، ولې سوله نه راځي. او د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی د دغه ولې او څنګه د جوابولو دپاره خورا ډېر څه لري. بل دا دی چې موږ باید په دا نړیوال سیستم کې، د نړیواله ټولنه کې خپل اوقات وپېژنو چې موږ چیرې یو، خپل موقف موږ وپېژنو چې دا نوره دنیا زموږ سره څنګه سودا کوي. که مو خطا سي، څنګه مو خطا سي، ولې مو خطا سي، څنګه موږ کولی سو چې ځان د ډېر تاوانه څخه وساتو. د نوره دنیا چې ده زموږ سره په کم ترازو باندې شیان تلي، په کم چوکاټ کې او په کم نرخ معامله را سره کوي. د نړیوالو اړیکو په علم د نه پوهېدل دا داسې معنا لري لکه څوک چې د کرکټ اصول او تخنیک یې نه زده او میدان ته ور ولویږي، لکه د یو هندی فلم و د لګان په نامه. نو طبعا دی به بازي بایلي، ولې چې دغه اصول او تخنیکونه یې نه زده، دغه چې څنګه د حریف څخه ځان وساتي او څنګه وکولی چې حریف ته ماته ورکړي. بله مهمه خبره دا ده چې د IR د نړیوالو اړیکو پوهان ته که موږ وګورو، دا ټول هغه نامتو پوهان چې دي، هغه تیوریسنان دي، هغوی ټوله سپین دي، سپین پوستې دي
معمولا به انګریزان وي او یا به امریکایان وي او یو څه جرمنان هم شته او نارینه دي ټوله. نو که وکتل سي نن په دنیا کې تر ټولو پرمختګ هم دغه ملتونو کړی دی تر ډېره حده پورې. او په شرق کې په ټولیز ډول باندې له بده مرغه چندانې د نړیوالو اړیکو لوی پوهان او تیوریسنان نسته چې باید پیدا سي. د نړیوالو اړیکو مضمون چې دی تر ډېره حده د یو غربي پرسپیکټیو د خوا څخه یا د یو غربي زاویې څخه تدریس شوی دی. دا ډېره مهمه ده چې موږ سر په خلاص کو او په دا مضمون وپوهیږو او د سیاست د نړیوال سیاست په میدان کې تر څو وکولی سو چې موږ سمه لوبه وکړو. او تر ټولو وروستۍ خبره دا ده چې د هر نوي شي زده کول مخصوصا که هغه په علمي برخه کې وي هغه له ګټې څخه خالي نه دی. خدای دې وکړي چې په دې ویډیو کې مو څه زده کړي وي. تر بله پلا مو پر مهربان خدای سپارم.